السلام علیکم منawalo ما ته ویل کېږي صابر خان او ما سره دې وخت نه صاحب ډاکټر تنها صاحب موږ ناسو fm93 ریډیو دلبر 400 سټوډیو کې او ډاکټر صاحب خپل پروګرام له راغلی دی غزلزار پروګرام له زما د چینل لپاره یو دوه درې ښکلي شعرونه راکړه تقریبا چې پروګرام ته 11 منټه دی 11:09 تر 12 بجو پر ډاکټر صاحب پروګرام دی هغه هم تاسو وورئ او زموږ د کوم چینل دی کنه ریډیو دلبر ارجه ګروپ په دې باندې ډاکټر صاحب ټول پروګرامونه پراته دي او ان شاء الله نن چې کوم پروګرام کوي کنه دا هم په اپلوډ کوو او تاسو ډاکټر صاحب نه یو څو ښکلي شعرونه وورئ جی السلام علیکم مینوالو دا زموږ کشر زموږ ډېر مینناک انسان صابر دی او د چینل هم شته دی پای کې زموږ څومره هم چې قرباني دي آرجیز دي د هغوی پروګرامونه تاسو اورئ چې دی اپلوډ کوي نو موږ ته ګران دی او چې دی څه وایي نو هغه به موږ خامخا منو او زیاتره زموږ سره هم مینه کوي دا د مینې ده چې زموږ پروګرامونه دی اخلي او تاسو ته در رسېدو کوشش کوي د نت د لارې نو ښه خبره ده موږ یې دا کوم چې موږ سره مینه کوي محبت کوي دا ویاړو موږ پې ناز کوو او د شعرونه یو څو شعرونه ورته ډالۍ کومه ځکه چې پروګرام طرف ته هم زموږ پروګرام دی وایي کار څومره صفت وکړمه کم دی کار څومره صفت وکړمه کم دی زما یار فقط قامت غر د علم دی او عجیبه ده زه دې خلکو ته حیران یم عجیبه ده زه دې خلکو ته حیران یم یار زما دی دا وګیر پې ټول علم دی کار څومره صفت وکړمه کم دی زما یار فقط قامت غر د علم دی یار چې چرته ځي هم ماله به رادرومي یار چې چرته ځي هم ماله به رادرومي ما چوف کړی پرې د پاکې مینې دم دی مینه ټوله خوشحالي ده سوکالي ده مینه چا وي مینه غم دی مینه غم دی زبردست ډاکټر صاحب مینه ټوله خوشحالي ده سوکالي ده مینه څوک وایي چې غم دی مینه غم دی یو په مرګ به رانه خلاص شي خوږه یاره یو په مرګ به رانه خلاص شي خوږه یاره محبت دی زما عمر سره سم دی او بیا تنها له چا زړګی دی لړزولی بیا تنها له چا زړګی دی لړزولی په یو لاس کې کاغذ بل کې قلم دی کار څومره صفت وکړمه کم دی زما یار فقط قامت غر دی علم دی